انتہائی محترم مسلمانانو ورونو کومه معاشره او ژوند کې مونږ ژوند په کومه معاشره کې مونږ ژوند او زندگی نن تیرو دغه معاشره کې د دین او د مذهب او د عقاید او نظریاتو په حواله سره ډیر زیات دشمنان او ډاکوان به منتقي روزمره په بنیاد باندې زمونږ دغه خلکو سره واسطه راځي هغوی په مختلفو طریقو سره د خلکو ذهنونو ته اشکالات وراچي اعتراضات وراچي دا خبره یاد ساتئ کلم کستاسو د دین مسله راشي د عقیدې نظریې مسله راشي او تا سره د یو چا مخاطبه راشي مخامختیا راشي بحث راشي او د ستاره دین او د مذهب او د عقیدې په حواله سره ستا سره بحث کول غواړي نو ستاره بار ضروری دي چې کله ستا په یو موضوع باندې مطالعه نشته په موضوع باندې تا ته معلومات نشته په دغه موضوع باندې تازان په کړه نه دي نو ستاره بار ضروری دي چې په دغه موضوع باندې ترغه سره بحث ونه کی هغه ته دغه مروایا ورته چون کې ما خپل دین ته ټیم نه دی ورکړی ما خپل مذهب ته ټیم نه دی ورکړی ادې لپاره زمونږ علما شته زمونږ مدارس شته زمونږ خاص خلق په دې موضوع باندې شته ورته ته ټیم تاریخ کې زبري دغه خواته بوزم دغه سره به کینو ان شاء الله ستاسو شفیع ووش او محترم زمونږ معاشره کې دغه سی وی یو سړی په سلیریش غنټو ژوند کې یو غنټم دین ته نه ور کوي مدرسې ته به نه ور کوي علماء ته به نه ور کوي مدارس ته به نه ور کوي او چې کله د دین په حواله سره خبره راشي به ردن لوی مفتی نوي تبه چې بیا مفتی اعظم هم دی به کې دې په وسیز باندې پوهه دی او کنه دی پوهه دې کې وسیز د کړه دی کنه دی د کړه او بس بیا دې باغی باندې لګیا شي بحث نو نتیجه دا وګرځيږي د خپل موضوع معلومات نه لري خاموش چوپ شي نو هغه خاموشتیا د گمراهۍ ذریعہ وګرځيږي مونږ سره ډیرو کسانو رابطې کیږي راتراتک کیږي تیر ورځو کې یو څوک راغله هغه د یو چا سره بحث شروع کړو د صحابه کرام رضی الله عنهم نظمین په حواله سره در وافز سره بیا په اخر کې هغه مسله مونږ ته ورسېد راغله دین مخ کې څه کسان را سره دلته ملو شوی او راغلی او وی ته مسله پیښه وا او وی د قادیانانو سره بحث شروع کړو د حضرت عیسی علیه السلام د حیات مبارک نو دغه چون کې په خپل موضوع باندې بیا رهنمایي نه لرله حتی چې کسان کله مونږ سره مخامخ له د مونږ سره د واتس اپ په ذریعہ باندې مخامخ شو زمونږ سره بحث شروع هغه عام کسانو خو یقینو کې دومره تربیت کړي چې بعضی سوالات بغوی وکړه د غیر پر بزرایم لایبرری کې بزو ګرځیرم کتابونه مې راواغستله به مې رضان سره شپږ کتابونه کوړته وړله د دوی چې به کله سوال راغی ما به جواب ورته ورکو بعضی سوال بدغه سراغه چې غیر پر بدودري غنټه کتاب ته درجو ضرورت ما به وی الله داخله کې دومره تربیت کړي په یو خاص موضوع باندې د دې لپاره چې راشي د خلکو رمخې زمونږ یو عالم ته ودرېږي او باغی باندې تاسو کی او د مقصود دا وی چې د عالم چوپ کم خاموش کم او خلکو ذهنونو انتشار کی واچو نو محترمو زه واقعیات طرف ته نه زم کني دا ټول جمعو په دې باندې زما ولګي زما د خبرې مقصد دا دی کلم چې تاسو ته په دغه موضوع باندې ضرورت پیښ شي دی او چا در سره بحث راشي هغه ستاره دین په حواله سره وي هغه ستاره مذهب په حواله سره وي هغه ستاره عقیده په حواله سره بس په دغه ځی باندې چوپ شو ورته خاموش شه ورته ملګری ما مطالعه نه کړی زما علم نشته ما دین تخبل علماء ته وخت نه دی ورکړی ملګری ته دغه څه وکا ورته ته بل ته مو باسي زبر ځان سره بوز مخبل مولانا صاحب ته مدرسې ته به ورشو هغه نو بټیم واخلو دغه مخې ته بکینو ان شاء الله ستا ټول سوالات به حل شي کني تاسو غور وکړئ اندازه ولکوي یو څوک تاسو قرآن راخلی او د قرآن مجید د یو آیات غلط ترجمه درته کې ته به دی پوهیږي یو سړی حدیث راخلی او د دې حدیث غلط ترجمه درته کې ته به دی نه پوهیږي
ته دا امتیاز نشي کولای چې د حدیث واقع د الله د پیغمبر حدیث دی که ځان نه دروغ وایي نو چې کله ستا دغومره مهارت نشته دی کله تا ته دغومره پوهه نشته دی بیا ته به دین په حوالې سره د سره بحث کې نو ته خپله څوک انجام به څه وي انجام به د دې دا وي چې د عقیدې نظریې په حوالې سره به په غلطه په جوړه کنده کې غورځېږي چې د هغې نه به بیا د راوتو لار نه وي او یو انسان ته چې لاره نه وي ور معلوم په دې روان شي په خپل هم بنا نه وي او د بل چا رهنمایي هم نه قبلوي نو آخر کار انجام د هغې صحیح غټې کندې ته غورځېږي خپل لاسونه ماتېږي حکیم علومت مولانا اشرف علي تانوي صاحب نور الله منقده لیکي یو سړی که غواړي د فتنو په دغه دور کې چې د هر طرف نه په ایمان عقیده او نظریه باندې حملې شروع دي او نن خو الله دې معافي وکړي د سوشل میډیا دا داسې عجیب عجیب چینلې پکې راشي بیګا مې یو کس وکتو په دې فیسبوک باندې هغه چینل راغی ماته ګیره خرولې ده لاول خو هغه شکل له سنتو موافق نه دی اول خو دته کې وسړی وګوري دا فیصله نشي کولای دا مسلمان هم دی که نه دی به قرآن مخې ته پېښی دی او دغه موضوع د په علماو باندې رد کوي چې علما په قرآن نه پوهېږي علما د قرآن د روح نه محروم دي دغه موضوع هم دغه د قرآن مجید آیتونه راخلي او د آیات ترجمه څه کوي د قرآن مطلب د هر چې دی هغه یو ځکه د قرآن مجید الفاظ هم قسم دی غلط ویل وکم چې ورسره نه څوک په دې نه پوهېدل د قرآن مجید وایي د قرآن حق دا دی چې زه ترجمه وکم او د دې ترجمې سره د دې دا نور ستا زړه ته در منتقل شي دا بره قرآن حق نو ما چې شکل ته وګوره زمونږ هغه مشران وایي که نه وایي د دې مخ نه پرشتو کډه کړې وه همدغسې شی او په دې معاشره کې دغسې خلک ډېر دي یو زمونږ په معاشره کې دی انجینیر علي مرزا په نوم باندې یو دی زمونږ په معاشره کې د ذاکر نایک په نوم باندې دغسې په دې نومونو باندې مختلفې نمونې میلاویږي خو چې کله مونږ دې نوجوان ته په میډیا باندې د دومره تباهۍ ته رسولی او بل لویه فتنه راغامېدي ده په دې وخت کې زه به انشاءالله العزیز کې لباس کوم دغه عقاید به تاسو ته پیش کوم خو یقین وکړئ د راغامېدیت دومره لویه فتنه ده که نه کومه فتنه چې انګریزانو د مرزا غلام احمد قادیاني په نوم باندې راپورته کړې وه امت کی د جهاد جذبه ختمه ولا امت کی د جهاد ذهنیت ختمه و مرزا غلام احمد قادیانی په خپل باندې لیکي وی ما د جهاد په مخالفت کې 50 الماری کتابونه لیکلي دي 50 الماری کتابونه دا صرف د جهاد په مخالفت کې ما لیکلي والحمدلله علما دا غي تعقب کړي دي هغه نه دی پرې نه نه الحمدلله تاسو ګورئ افغانستان کې یو لوی جهاد وشو د سپر پاور چې ځان ته وایو د هغې خلاف وشو بیګانه بل شپه مې فیسبوک باندې کاته سوشل میډیا باندې کم ټینکونه چې په ډېر لوی غرور او تکبر سره افغانستان ته راوړي د مسلمانانو د قتل لپاره د مسلمانانو د تباهۍ لپاره په هغه ټینکونو باندې لوی لوی څادرونه اچولي د ډېر لوی او ذلت او شکست سره واپس روانو ما زړه کې وی الله ستا د قدرت نظار شم دا خلکو څومره په غرور باندې راغلي وو دی ویله د اسمان نه چې مونږ ګورو ویل مونږ نه په ځمکه باندې ستنم نه خطا کېږي نن هغه خلک د ذلت او د جړا سره مخامخ شو واپس لاړه طالب ته دعوت ورکړو ویل راځه په میز در سره کېناستانې مونږ په میدان کې نه شو ګټلی هغه سره کېناستله او نن هغوی لګیا دي په خپل موقف باندې کلک ولاړ دي او انشاءالله العزیز حالات هم دغسې ښکاري چې ان قریب را روان دور کې انشاءالله العزیز د افغانستان په زدکه باندې یو ځل بیا اسلامي انقلاب راشي انشاءالله نو بهرحال عرض مې کوو محترمو په دغې کې کم مقاصد چې حاصلول غوښتل د مرزا غلام محمد قادیاني نه اوس مغرب اقا مقاصد حاصلول غواړي د غامدي په شکل کې جاوید احمد غامدي اول خو هغه شکل ته وګوره دغه د شکل له شریعت مطابق نه دی سره او هغه لګیا دی د قرآن تفسیر کوي د قرآن تشریح کوي او ظالم ټول ورځ څه ګرځولي خپل عقل یې پیمانه ګرځولې ده د عقل پیمانه ده که شریعت کوم حکم د په عقل باندې برابر خو ټیک د موافقت کوي که شریعت کوم حکم د په عقل باندې نو موافق دغه نه انکار انجینیر مرزا علي مرزا اگر ناس دغه نه تاسو کې مدرسې کې چرته یو کال تیر کړی دی نه
یو میاشت دې تیر کړی ده نه الکه ستا علم سره ما د اردو کتاب کې تللی قرآن مې مخې ده او هغه د ځان نه سالس جوړ کړی دی حاکم و امام اعظم ابو حنیفه رحم الله امام شافعی رحم الله امام مالک رحم الله امام محمد رحمهم الله دې څلور امامانو کې د دې مسله راواخلي دی امام دا مسله کړي دی امام دا مسله کړي دی امام دا مسله دی ذکر دی امام دا مسله صحیح ده موږ به دې عمل وکړو دی ذکر څلور واړو امامانو رائے غلطه ده خپل علم د غریب سره یو ټک نشته او رد کوي بچا باندې په امام اعظم ابو حنیفه امام شافعی مالک احمد رحمهم الله دې مطلب دغه سره ستا په علاقه کې یو چمیار دی اگر اباسي ستاره په خبر ستاره دی پوره کې پکې د پوره پاکستان په ست چې کوم لوی ډاکټر دی داغه په نسخو باندې تردید شروږي یره دا ډاکټر صاحب دیږي کې خطا شوی دیږي کې خطا شوی دیږي کې نو تورته خدای دی وستا خو سره علم نشته ته به طب سبويږي دغه سی مثال هم د دې خلکو د انجینیر مرزا علي مرزا جاوید احمد غامدی ډاکټر ذاکر نایک چې شریعت د خپل خواهشاتو ذریعہ ګرځولې ده بس دیو چې څه ذکر کوي هغه دیو خواهشات دی هغه دین نه دی اهل کتاب چې کوم وو قرآن مجید د دیو دین الله رب ذوالجلال د دیو دین هغه په خواهشاتو سره تعبیر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته الله رب ذوالجلال زې په زې وای که تاسو د دیو تابعداري او د دیو د خواهشاتو تابعداري وکړه مفسرین په سوال واردای ویرا دا غوی سره اهل کتاب او يهود او نصارا او هغه ته کتابونه مراغلي او دا غوی سره آسماني دینونه مر سره به قران په خواهشاتو سره دا ولي تعبیر کړی دي نو مفسرین ورنه جواب کوي وجه دا ده دغه خلکو خپل دین او شریعت په خپل اصل حالت نه پرېخ دا غوی مرزي کې چې سره اغله خواهش وسو بس چاته وخت صحیح حکم او خود چاته وخت حکم پټ کو خپل ځان نه اوسه جوړ کوی ته وخت نو دا غوی دین نه دی پاتې شوی دا غوی د مولیانو خواهشات دا د هغه احبار او رهبانو خواهشات دین کلم نشته دا وای سره هم دغه سي دی وخت جاوید احمد غامدی دی وخت ذاکر نایک دی وخت انجینیر علي مرزا دیو چې کوم څه امت ته پیش کړي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل دین نه دی دا دیو خپل خواهشات دی دیو کور دین دی کم سیزه چې په مرزي راغې خوخه شو بیانې کم سیزه چې په مرزي خلاف راغې غلط کوي او محترم د زمونږ د پاره لمحي فکریه ده یو سره پیژنو نه بس په میډیا باندې یاره بس خسته مسالې کې خسته مسالې بدې کوي چې اسانه را دین راته اسانه ای ورو او هغه دین دی نه هغه خواهشات دي نو محترم معرض کو حکیم علومت مولا شبالی تانوی سے رحم الله فرمای د دې فتنو په دور کې چې یو سړی غواړي زما د ایمان حفاظت وشي چې په کوم دور کې د هر طرف نه په ایمان باندې حمله ده په عقیده باندې حمله ده په نظریه باندې حمله انسان ته پکار دی چې د هر چا کتاب ونه ګوري د هر چا کتاب ونه ګوري چاهي د قران تفسیر ولې نه دی لیکل د قران تفسیر لیکل دغه مګورا اول دا تفسیر را واخله د کتاب را واخله د رساله را واخله د خپل مولانا صاحب دراوړه ورته مولوی صاحب دا وګوره دا د چاره کړي د دې مطالعه زمانه لپاره څنګه ده د مولا څنګه سره اوچا چې لیکل دي د لیکون کې سوق دی د سلی کې دي کتاب کی زمانه لپاره جایز دي دي قتل کنه دي جایز زما کور کې خلک ګوري زما بچي ګوري دي قتل زمانه بچو لپاره جایز دي کنه دي جایز اول دغه معلومات وک او دویم نمبر حکیم علومت مولا شبالی تانوی رحم الله لیکي د هر یو عالم بیان دغه درس کې مکه نه چاهي درس قرآن ولې نه کوي د قرآن مجید درس ولې نه کوي دي کې مکه نه ځکه ته اول معلوماتو کې د عقیده صدا نظریه صدا د مذهب صدا د اصل نسل سره اول خدا معلوماتو کو استادان سوق دي شاګردان سوق دي دا تفصيلات معلوم کراغي نه پس هغه تکي زمون خلکو کې اوس مصیبت دار غلې دي ويرا بس کې بنور ته کنه سبد خبره خو نه ده خبر نه واخلو بد ببريږي نو ما بل ورځ یو چاته ویلا ما ورته تب خو بد کې تمیز کولای شي ګورې کله مونږ واخلو وا یو میخ اخلو مونږ بدی کې خو بد نه پیژنو ځان سره یو گزر دوزو ماهر گزر مونږ ورته تر ته انتخاب وکړي چې راغوا صحیح ده غلطه را تر میخ وګوره چې دا صحیح ده غلطه را
مونږ گاډه اخلو دا غیر پر دا غي ماهر بوزو تر ته وګورو دا گاډه صحیح ده که دوکره تر کوي مونږ یو کپڑا اخلو مونږ یو بیزار اخلو یعنی معمولی سیس کې مونږ دا غي ماهر ته رجوع کوو لیکن کله چې د دین مسله راشي به هر یو بخبل عقل کل وګرځي به هر یو بخبل مفتی اعظم وګرځي به بس مړه بس خبرتي واخلو بدو نو ته په خو په بدو زه پیژنم ته په مسله نه پوهیږي نو اول د خپل علماونو معلومات وکړه دغه سړي به ورشه بشک هغه بیان کوم کېده به ورشه به زمونږ د مفسرینو کې یو مفسر تیر شوی دی او تفسیر لیکل د کشاف علامه زمخشري او یقین مو کې د تفسیر لیکل دی کنه چې کله په تفاسیر په باب کې داغه حواله راشي دغه راي بالکل حجت ګڼل شي دی لفظ معنی کړي یو لغت ذکر کړي کله چې دا ویل ير کشاف د لیکل علامه زمخشري د لیکل یقین مو کې دا خبره به دغه سی وی د دین بیا صلاح خو دی خو نشي کولای لیکن باوجود د دې او د خپل حنفي هم د امام اعظم ابو حنیفه مولا په مذهب د فرواتو کې اجتهادي مسائلو کې امام اعظم ابو حنیفه مولا کلک مقلد د دفاع کوي لیکن کله چې د عقیدې نظریه مزله راشي به د معتزلی دی مونږ ته استاد ویل تفسیر کې دی عالم حواله ذکر کول ولغوي زمشری مې په خوب کې وکړو معتزلی و دی غلط عقاید والا ول په خوب کې مې ولیدو ول پرشتو نیول او دغه سر کو اندر روان کړو جهنم ته ورګزارو او دا قاعده باب کې دغه تفسیر زې په زې دومره باریک گزارې کړي کنه دومره سخت گزارې کړي زړه پوهه نشي خپل طرف ته به روح خبره تاو کړي نو تبلته دا خو استدلال قرآن نه کوي او نن سبا څوک هم دغه سنشتره ورته چا خو ته مرجه منکرین حدیث جری د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کوونکی دا غوی هم نظام لپاره قرآن بنیاد جوړ کړی موږ د قرآن باندې عمل کوو احادیث د قرآن نه خلاف دي منکرین فکر د جوړ سي وي فکر قرآن او حدیث خلاف دي نو سر بلکې کله چې منکرین تقدیر فتنه را پورته شو قدیری او چا چې تقدیر نه انکار کوو د ایمانیت او سره زمو عمر بن عبد العزيز رحم الله زمانه وا عمر بن عبد العزيز رحم الله یوزل دی ورو وختله دیو ته تاسو تقدیر ولې نه منئ دیو پاسه خپل دلایل شروع کړل وې د تقدیر دا مسله د قران د دې آیات نه خلاف ده دین خلاف ده دین خلاف ده دین آیتونه شروع کړل مستقیم نو آیتونه باندې شروع لګیا عمر بن عبد العزيز رحم الله ورته اخر کې یو جمله ارشاد فرمایي ورته ویل کم قران چې تاسو مخې ته ده او تاسو وایي د تقدیر دا مسله د دې قران د آیاتونو نه خلاف ده دا قران د صحابه کرامو مخې ته مو او حال دار چې صحابه کرامو دا قران د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړو هغه برای راز د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردانو د وحی مشاهده غوي کړی و د قران عملی تفسیر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو لیدلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا قران په خپل غوګونو باندې اوریدلو په خپل زده کړو هغه صحابه کرام خو تقدیر قایل عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمای کله چې منکرین تقدیر د تاسو سره ملاو شي سلام ورسره مکوئ ان مریضو فلا تعودون ک بیماران شي به تاسو بیمار پرزیم مکوئ او کدیو مړشي جنازو ته حاضرېږي الله پیغمبر فرمای ابو داود شریف کی حدیث موجود ده القدریه مجوس هذه الامه قدریه تقدیر منکر د دې امت مجوس دي واستاسو وګورئ عمر بن عبد العزيز رحم الله وی دیو استدلال ځان پر قران جوړ کړ قران دې موږ نن کته یو قادیانی سره مخامخ شي اچره ختم نبوت د قران مجید د سلو آیاتونو نه انکار کوي دا غیر بار بدر تر قران آیات راخلي دا غیر بار بدر ته د قران د آیاتونو نه استدلال کوي عمر بن عبد العزيز رحم الله وی ته فرمایل دا قران خو صحابه مختمو دا قران خو صحابه کرام هم لستو دا قران خو صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړو د وحی مشاهده کړی و د دې باوجود هغه د تقدیر عقیده حق لرله ول د دین معلومیږي چې کم فهم د قران ستاسو دی دغه فهم د قران د تاسو غلط دی کم فهم د قران چې صحابه کرامو هغه فهم د قران صحیح وو دې تیر روزي کې نه بل روزي کې دلته یو ماشوم راغی زمونږ عبدالرحمن مولوی صاحب سره 2 غنټې تیر لغه ماشوم د حفظ ماشوم به مازیګر کې د اخر روزو کې د ما تقریبا کې مازیګر او مازیګر منځو شو مته چې د ماشوم د تا خواته وز درول مو تیرا ول وړو کې ماشوم دوره کې د قران
نو ما خواته چې راغی سلام کلام مو شو کېناستو نو دې ما سره ولنۍ خبره چې وکړله ما ته وی د تاسو چې حدیث پیش کړ الانبیاء واحیاء فی قبورهم یصلون انبیاء خپل قبرونو کې ژوند دي منځونه کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امام موسی علیه السلام ولیدو وهو قائم یصلی فی قبره اب خپل قبر کې ولاړو مونږ کو دا قسمه روایت دا حدیث خو نه منم مرته ولې نه مني ما ته دا قسمه احادیث د قران نه خلاف دي ګور دا نظریه د چا جوړ کړل چې دا حدیث د قران نه خلاف دي احادیث خو قران د لپاره شرح ده د قران د لپاره تفسیر دی په قران تر هغه وخت پورې سړی نشي پوي دی تر سوچ حدیث سره واسطه نه وی راغلی بیا ما ورته ویل مې ولې خلاف دی قران کوم آیات نه خلاف ما ته وی قران کې راځي واعبد ربک حتا یاتیک الیقین قران وی واعبد ربک عبادت کې ود رب خپل حتا یاتیک الیقین تر دې چې تا ته مرګ راشي یعنی د دې آیات نه معلومیږي چې رمضان وروسته عبادت نشته دی او کم دا قسم احادیث چې تاسو پیش کوي د دې نه معلومیږي چې رمضان وروسته عبادت شته نو ما ته وی قران او احادیثو کې تضاد راغی ټکراو راغی وز د قران ونم که حدیث دا وبنو ورته یو معصوم ذهن بده نو کته ته وي تمام په شکوک شوباتو کې ورځيږي تمام حیران شي ان شاء الله ول مخ کې زرا منکرین حدیث دا وی شکوک شوبات به ذکر کوم زب تمهید تړم تاسو نو ما ورته ویل بچوره دینه خو به انکار وکي او ما ورته ذهن سازي په تور باندې ته ویلا ما ورته د معراج په شپه باندې امام سوکو د ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ورته مقتدیان سوکو باقی انبیاء کرام علیهم السلام ما ورته عیسی علیه السلام په باره کې زمونږ عقیده راغ الله ژوندې اسمانونو ته اوچت کړي ژوندې لري د قیامت نه مخکې راځي خدا نور انبیاء کرام علیهم السلام خو د دنیا نه رخصت شوي وو کنه ماته رخصت شوي ما ورته دی خو وفات نه پس راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیت المقدس کې ولاړ لمونځ کوي نو ما ورته د بعد الوفات عبارت ثابت نشو اوس دا حدیث خو متواتر دی د معراج د شپې دا خو حد تواتر تر رسیدلی د دین انکار خو کفر دی به ورته شروع شو مو په ترمذی شریف کې حدیث دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام jihad ته تللی دي یو ځکه دی خیمه لګولې ده هغه ځکه قبر دی دیو ته پته نشته رې صحابه کرامو چې کله خیمه وهله د قبر نه د سورۃ الملک تبارک الذی تلاوت आवाज راځي دیو ته چې پته ولګي خیمه او چې تک بل ځکه خیمه وهله به چې کله راغله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اته وی د الله پیغمبر دغه سی واقع شو مونږ په ځکه خیمه وهلی او مونږ ته نو پته چې ځکه قبر دی هغه ځکه قبر راوته الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړي ورته وی دا یو کسو دنیا کې د سورۃ الملک تبارک الذی سره محبت ساتو دا به خپل ورد کې ساتله الله رب ذوالجلال دا غي په دولت الله رب ذوالجلال دا غي د وجنه په قبر کې هغه د سورۃ الملک تلاوت ورنصیب نو مانتل قدام د قران نه خلاف شو انکار وکړ زه چلو روایت پرېږ دوا قرآن تراشا قرآن مونږ تراخی جنتیان چې کله جنت تلاړ شي د الله حمد وبیانوي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء نو دا حمد د الله پاکي بیانول دا خو عبادت دی نو ته وعبد ربک د مدن رست عبادت نشته اوس بر قرآن نه انکار کوي قرآن دا مضمون زیب باندې ذکر کوي یوم يدعون الى السجود وهم سالمون التبه حکم سجده ولګوي مؤمنان به سجده تلاړ شي چې دنیا کې سجده لګول چې دلته سجده نه کول لملا به دړ شي لرګي بشری ور سجده طاقت نه لري نو دا مؤمنان به الته سجده لګي دا سجده مې عبادت ته به و هدایتونه نه منم در قرآن نه خلاف دي ما د سره ډیر وخت ایتونه مې راوړه د ذهن سازي لپاره حدیث مې راوړه اخر کې دیم بسوچ کې شو ما ته به حدیث څه مطلب دی نو مورته لم دغه پرخ د تجربه کوم پچپیرانو سره پاتې شوی وي هغه غریبانو خپل سلوي خورځي الته تیری کړی وي هغه د سره بل دار قرآن خلاصه ده در قرآن لفظي ترجمه هغه غلطه کوي اوس ته په دې نه پوي کړی د دې وجنه احادیث د قرآن په مقابله کې تا تراوړي حالانکه احادیث کلم د قرآن نه دي خلاف حکیم علامت مولانا اشرف علي تنویر مله یو نقطه وای بعد الوفات د انبیای کرامو د پاره د دنیوي وفات نه بعد چې کوم عبادت پر روایتو کې ثابت دي نصوصو کې یا د عام انسانانو مسلمانانو د پاره ثابت دي دغه عبادت تلذذن دي تکلفن نه دي ور په وی نقطه سره ټول اشکالات ختم
تکلیفی مطلب دا انسان ګوره دنیا کې مکلف دی بالغ عاقل مسلمان دی مکلف دی بنځته مونږ باندې دی مکلف دی د الله د طرف نه کال کې یو ځل 13 روزي نیول د رمضان مبارک دی مکلف دی چې صاحب استطاعت دی حج وکړي زکات به ورکړي اوس کدا امور تنه کې الله به مؤاخذه کوي رانی سي بری بری عذاب درکړي هم دغه سي د مرګ نمخ کې چې څومره عبادت دي دا تکلیفي عبادت دی چې مرګ کله راغی په دې سره تکلیفي عبادت ختم شو ردی نه بس تکلیفي عبادت نشته انسان نه دی مکلف او په کوم نصوصو کې چې اثبات د عبادت دی نو هغه تلذذي عبادت دی هغه تکلیفي عبادت نه پته ورته فن باندې دي نو په دواړو قسم نصوصو کې بخبل تطبیق راغی دی یو بل خلاف نه دي دیو جن محترمو ډیر خلک مونږ اعتبار تلاړو دلته یو شیخ صاحب دغه تکلیفونو کو سو کلمه کی خبره ده یو کارخانه کې یو کسو ډیر وابیانو تربیت کړو پورا د دې ذهن سازي کړو مکمل تور باندې به دیو زمو مناظره کې خو دا هغه شیخ سم سره به ته کړو ټیم مرکو د دې یو مولا اوسو کې راوستو مناظره د پاره هغه ټیم باندې چې موږ رالو دی هغه مولا را نه نو بیا خو دیو په میدان کې هم دغه سیدیو راغلی و مولا نو راغلی مولا به به ټلیفون نه کول هغه بس ټلیفون نه وچتو دیو چې موږ سره کېنا سره بیا ما دیو سره خبرې شروع کړې مجلس شروع کو علماء هم ناس ور کارخاني خلک هم ناس دیو سره ما خبرې کولې لګیا عمر سره ما دې یو مسلې دوه تاسو کو ما ته وی او یو کتاب راواغستو ما ته زه درته دین وایم موتل تا ته د پتشتره چې دی مولا ستاره کوم حدیث حواله ورکړی دا د حدیث په اصل کتاب کې شتره تاسل کتاب کتل لري ماته وینا موتل خدي مولا چې په کوم ځکه دا حدیث ترجمه کړی تا ته دا پتشتره چې دا ترجمه صحیح ده غلطه ماته وینا موتل الله بندر په صلی الله علیه وسلم سره په مولا په رواني کې امام اعظم ابو حنیفه مولا پرېګ دی دا څنګه فیصله کړی دا برحال دما سره شروع شو ما ته وینا زه د خپل مولا اتباع کوم ردی کتاب ولا اتباع زه تقلید نه کوم ما ته اتباع او تقلید کې فرق دی مرتل څه فرق دی ما ته اتباع دې ته ویل کېږي ما دې ته پوښتنه کوم چې تاسو ته مسلې پیښ شي تاسو څه کوي په دې مسلې کې تاسو عوام څه کوي په دې کې ما ته خپل مولوی صاحب ترازی ته پوښتنه ورنه کوم د خپل مولوی صاحب نه په دې مسلې باندې ځان پوهاو نو مرتل ته هم د خپل مولا مخالف شوی کنه استا مولا هم د امام اعظم ابو حنیفه مولا فقہ ګوري تا ته به درخی دروغ بدرته چې ما د قران او حدیث نه راوست ما ته نه زر خپل مولا اتباع کو ما تر قران او سنت نه دلیل راخی نو ما ته چې ته په مسله نه پوهیږي په دلیل به څه پوهې شي اوس یو سړی په مسله پوهیږي په دلیل به پوهې شي ته په مسله نه پوهیږي په دلیل به څه پوهې شي نو ما ته نه مونږ د خپل مولا اتباع کوو اتباع دې ته ویل کېږي د چا د څه خبره چې قرآن او حدیث نور باندې دلیل وي هغه منل د اتباع ده د چا د څه خبره منل چې قرآن او حدیث نور باندې دلیل نه وي دا تقلید ده ما ته وای تاسو امام ابو حنیفه مولا تقلید کوي دا تقلید ده تاسو به دلیل لګي او مونږ چې کوو د اتباع د مونږ با دلیل لګیایو مونږ خسته مطلب دا ده چې مونږ د خپل مولیانو کوم خبره منو د اتباع او د غیر الله د الله نه سوا د بل څه اتباع جایز ده خو تقلید جایز نه لري ما ته بالکل مرتل څه پرې راته روایت اورو خپل کتاب شروع کلاو کو داګه نه شروع شو آیات شروع کو وی قران وی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء هغه چې نازل شوی دی طرف د رب تاسو نه ولا تتبعوا من دونه اولیاء دما سی والله اتباع مکوئ ګور داوی سوا قران ویل مونږ ته داوی چې تاسو د الله نه سوا د بل چا تقلید مکوئ اتباع کوئ او الته چې کوم آیات د قران پیش کو ولا تتبعوا من دونه اولیاء تاسو د الله نه سوا د بل چا اتباع مکوئ آیات چې و ماته ترجمه کوم نشي نو څوک څو ماته زړه بل مولوی سے به وکي ناغه چې ترجمه وکړه ما دل ته ور تخپل دا ورته لکه زما دا ودرت ما تروی د غیر الله تقلید جایز نه دی اتباع جایز ده نو ته چې کوم آیات پیش کړي خو ولا تتبعوا من دون اولیاء د غیر الله اتباع مکوا او تخپل مولا په ور پسې ته زې اتباع کوم نو په کوم طرف روان شي نو دې چې خبره ته لګور کو خپل وزن پسې بخندا شو مسکې شو دا غریبان په دې سيزونو باندې نه دا چا په یو طرف باندې اړولې روان دي
کراچۍ ته زه لاړم 3 ورځې مې څو کاله مخکې خبره ده هلته یو سپین ږیری راوستو دا جماعت المسلمین په نوم باندې چې کومه فتنه ده یقین وکړئ دا مکمل منکرین حدیث دی انشاءالله زه به درته بحث کوم مکمل منکر حدیث دی دا د ځان نه علاوه د ټول مسلمانان کافر ګڼي بس دا زمونږ په دې ټوله ایریا کې ورچرته 2-3 لیونی به وي چا به پیسې ورکړي یا به ورته چا خجینۍ ورکړي څه لالچ به اړولي دا 2-3 موج جاهلان دي یقین وکړئ تپوس وکړي خپل پلار ته به هم کافر وي خپل مور ته به هم مشرک وي خپل بچی ته به هم کافر وي دلته د حساب به وروړ باندې و ما خواته راوستو ما سره کېناستو نو ماته ذهن ولا چا دا جوړ کړم ته دا ټول احناف چې دا مشرکان دي نعوذ بالله ما ته ټول ورته مشرکان ښکاري ما ته هم ټول مشرکان ما ته ټول مشرکان ما ته دار ته وې ملګریا بغیر د گواهانو نه نکاح کیږي ما ته وینا مرته حدیث کې مرضی لا نکاح الا بشهود بغیر گواهانو نه نکاح نه کیږي امرته دام راته وایا چې کله په نکاح کې گواهان مشرکان نو د دې مشرکانو گواهانو گواه قبلی گواہی قبلی کې ماته وینا مونته لزدارته وستاسو دا فتنه روابیت دلته تقریبا چې شل کاله بنې شوې چې پېښور ته راغلی نو مور دې د مور پلار نکاح غټ مشر کسو نو مور دې د مور پلار نکاح چې تړلې شوی و پغې کې کم گواهان نه زوم دا مشرکان احناف پکې نه زو ته چورته مشرکان وي نو مور دې اگر مور پلار نکاح خو دې هم به نه شوی ته نه څه پیدا شوی زړه خصوصا ماته دا ګنده مسلې کې نو مو تل تاسو بنیاد ګندې خیر اوسه مسلې خامخا ګنده کو بنیاد چې ګم ګندې خیر دا ټول بنیاد بور باندې بر اوس ګنده روان دی تا چې دغه څه ګنده بنیاد نه خو دی بنیاد بر تعمیر هم ګنده نه تلې وسو ناغسپی نو داخله د ځان نه له ټول ته مشرکان کافرات دیو راغلا کراچۍ کې ما سره مسعودنه ته ماغسته وګسانو زمونږ د ډیر کسانو روټي کړي او مسعودن کې زره دیو روټي کې شریک شو به دیو ما سره خبره کړي و چې دلته د جماعت المسلمین والا په دې زمونږ علاقه کې ول ډیر کار کړي او زمونږ ډیر خلک گمراه کړي یو سپینګری ما تراوستو ما سره کېنو روټي نه بعد سلام وشو سلام کلام دې پوری تور ما تر خپل دیو ته یو څه ور یاد کړی کنه غریوان پویم نه پاغي باندې خو یو گیته ور یاد کړی ما ته شروع شو الله پاک زمونږ جماعت المسلمین خیر او تاسو په کې فرقې راوستي چا ځان ته حنفي وای څوک ځان ته شافعي وای څوک مالکی وای څوک حنبلي وای دا احناف او شافعي او مالکی او حنبليه فلا دا په کې فرقه واریت پیدا شو اسلام نه وته امت جدا کو او بیا شروع شو لګیاو حدیث کې مرضی الله تاسو نوم جماعت المسلمین خف فلا دا سی پوره خبره نو ما تل کا کالک صبر خو کنه ملمای تکراچۍ کې اوسې کې زاغ دیر نه راغله ملمای ما نو ماته سلام کلام غب شپ ولګو دا خبرې به بیا کو ما ته پته وکړه چې څومره خبرې وکم خو دې زما خبرې ورېدو ته نه دیتی یار ما باول کې د څنګه خبره وکړه الله درته هو سماکم المسلمین الله تاسو نو مسلمانین خو مسلمان یې خیره تاسو په کې ځان له حنفي شافعي مالکی فرقې راوستلې نو مونږ نور کې کو دا نو ماته دې ما چورته لاول به تعارف کو غب شپ ولګو به پر سوالات حل کو خبرې وک نو ما نول تاسو کو ما ته کاکا سنوم دې ما ته شیرزاده مینم دی غالبا شیرزاده یا شیربادر ویلو پلان کې علاقې اوسیدون چې مخکې له ما ته لک صبر وکړه ما ته سنوم دی ما ته شیرزاده یا شیربادر وایو ما ته ښه اوس خو تا مخکې وی چې الله درته مسلم نوم غیره هو سماکم المسلمین ته الله په خو دې شوی خو دې نوم باندې راضی نه وي ته ځان ته مسلم نوم ته ځان ته شیرزاده نوم لیکي خو الله خو درته مسلم نوم یې هو سماکم المسلمین ضمیر الله تعالی جل ابراهیم علیه السلام تعالی هر سره په خپل ځای ما ورته ویل الله درته مسلمین نو مخو په ما باندې اعتراض دا تاسو ځان ته حناف شوافی مالکی حنابلہ کې خو دلا ما ورته ملګری زم ته بوس کوم الله درته نو مخو مسلمین تا غنوم باندې راضی نه وي تا ځان ته بل نو ملکی خو دو سره په خندا شو سوچ کو اخل کوم بس وخندل دیم بزان بس وخندل خوسته به دا خبره کې چې دا زموږ تعارف نوم دی چې مور را لې خیر پلار را دی په دې باندې ما خلق پیژري نور زما اصل پہچان مسلمان یم نو خو په اجتهادي مسایلو کې حنفي شافعي مالکی دام زموږ نسبتونه د تعارف دي کنه اصل کې موږ مسلمانان یو بیا په دې باندې زما ورته باسو کوم مشکات شریف راوخته یو چانه ما ورته ول د آیات کولاو کوم ته ملګریا دا آیات تا بر راز د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورېدل دي ماته نه مرته چا نه دی اورېدل دي
رسول الله صلی الله علیه وسلم دین نقل کوون کې څوک دي ماته صحابه مورته لا غوی د څوک دی تابعین دا غوی نه تابعین دغه سره سلسله سوار له سو کال را رسیدلې مورته الخطوی چې څوک په جماعت المسلمین تنظیم کې نه دي شامل لستاسو چې کوم جماعت المسلمین دي په دې فرقه کې چې څوک نه دي شامل هغه کافر دي نو مورته موږ په روایت حدیث د پاره ولنې شرط دا وایو چې دا نقل کوون کې به مسلمانی نو مورته استاد دې فتوی مطابق اول نمبر صحابه کرام کافرانو سنه نعوذ بالله مورته په صحابه کرامو کې ماته جماعت المسلمین تنظیم مخه اشتره قرآن کی گلاو کا ماتا حدیثوں کی اشتره ماتا گلاو کا چوپو اخیر کی مورتی الزبید رتوی ولسم فارق اللہ ذکر کئی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوا دار صحابہ کرام پہچان و یوڈل دا انصار و بلڈل دا مهاجرین و مورتی استاب قول یو فرقه پکی دا انصار و بل فرقه پکی دا مهاجرین و وستا بنس باندې دا یا خو ماته په صحابه کرامو کې جماعت المسلمین ډله وخایا ک پکې نو دا تنظیم پکې نو صحابه کرام ستا بنس باندې اول کافر شو به دا غین راځه په تابعینو کې ماته جماعت المسلمین تنظیم وخایا ک پکې نو ستا بنس دغه کافر شو به خطر راځه په تابعینو کې ماته وخایا ک باغوی کې نو ستا بنس باندې دغه کافر شو سورل صدی ماته جماعت المسلمین تنظیم نه سي جوړول خو دې په دې صدی کې سو کال مخ کې کیپٹن مسعود عثماني گمراه شو پاسرو و ابي شوو بیردیو سره اختلاف شروع کړل لام کافر دی لاړو جماعت المسلمین جو په امارت د جماعت باندې وران شو بیا غمړ شو کیپٹن بیا په اشتیاق سے بیردیو امیر شو جناب اشتیاق سے حسین امیر دی نو مورتل بیا دا قران تم پیش کو چې جو مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نستاپنځ نه نقل کړي کافر نقل کړي بیا دا غوی نه کافر غوی نه کافر نو مورتل سوچو کې ستاره فتو په چا باندې لاړه مونږ باندې فتوی راځي زه مخکې سوچ نه کېږي د صحابه کرام تابعین ته تابعین پر امت ته رسیږي به ورته ما حدیث را کولاو موتل ته چې کوم حدیث درخوله دي چې تاسو نامه جماعت المسلمین دي مشکات شریف ما راو ته حدیث مرته وګت شروع موتل دې ته ګور حضرت لفظي ترجمه کوم دا حدیث راوی دی حذیفه رضی الله تعالی حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی دې فرمای الخلق بد رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوسونه کول خو ما بر فتنو په باره کې معلومات کو ځکه ما به اسینا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خیر راوړی دین رسته او شر فتنه راشي او مونږ ته پته نه وي نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې کوم خیر تاسو دنیا ته راوړی دین بس بشر راځي لړمان ته چې او شر به راځي دغه خلک بادشاہان به تاسو مسلط شي چاوي بس تاسو ملاګانی په تور باندې وਹੀ اوی بس تاسو مالونه غصب کوي دا بکای مورته الله رسول منتسب کار دی بده وای ما ته وی په دې وخت کې تاسو په جماعت د مسلمانانو په سر لازم اوسېږي چې جماعت د مسلمانانو په کم طرف روان دي بغیر روان شي ځان لار نه اختیار وي علم ورته د الله پیغمبر کې چرته دغه سي جماعتم په فتنو په دور کې نه بیا سو وکړو ول بیره تو فرمایل حذیفه به ځنګل تلاړ شه او ځنګل کې د ونو په زیلو باندې چکونه ولګول تمړ شو مورتل دا حدیث د ما خلاصو ویل تاسو کله چې په دې پدنی باس کوم به درته پوره حدیث کتاب نه ویم ان شاء الله دا حدیث خلاصو تاسو د جماعت د مسلمانانو پسې په وسوسه کې د امر پرېګدای بل طرفونو ته مزي الله پیغمبر کې دا جماعت هم نه به سو کو به ول څنګه الفاظ تغور وکي ول بیا زنګل تلاړ سه حذیفه ال ترونو بزیل باندې چکونه ولګول تمل نو مو دل ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم سو جماعت د مسلمانانو په لازم اوسېږي جماعت د مسلمانانو په دې وخت سلور مذاهب دي ستاپنځ دا جماعت نه دی الله پیغمبر سو فرمایل دای نو ویل چې جماعت المسلمین تنظیم جوړ کی ورته ویل لاړ شه په ځنګل کې د ونو په زیلو باندې چکونه ولګول تمل شه مورته ول خو کیپټن مسعود عثماني په دې حدیث یو ټوکلې چې تاسو درخولي د حدیث مخ کې رسته ټول کټ کړي دي اول خو دې حدیث مخالفت کوون کې کیپټن مسعود عثماني ستا مشر دی به اشتیاق صاحب دې به تاسو ټولي جماعت المسلمین تنظیم مولې جوړ کو ولار شي ځنګل کې په زیلو باندې چکونه ولګول تمل شه ځکه موږ ټول خو تاسو مسلمانان نه ښکارو چې موږ پسې را پسې شي ید الله علی الجماع ومن شذ فی النار دای جهل شو په دې باندې زین خلاص شو بیا ما ته شروع اشکالات شروع کړه ما ته وی اداره ته وایا تاسو وی په قبر کې عذاب دی ثواب دی موت بالکل په دې قبر کې عذاب دی ثواب دی زموږ عقیده ده
ما ته وی خو سړی دی اندوان وسوسو هغه ایره شو سمندر ته گزار کو د عذاب کم ځکه ملاوي خبر ورته سره نصیب نشو نو ما ورته لا چاته چې نصیب شوی غوی له خو یو منه کنه اچ دلته خو مسلمانانو وسیږي مسلمانان خو خپل مړی نه سوځي د په خبر کې به ټول کې پکې کې وګوري ټول به کې زری اندوانم نه تاسو باندې کتلې د کله په میاش کې و میو ظلم نه کتلې چې ویندوی وسوځو نو مورته پلار خو در لسوځول نه ده کنه خو د پنځوي ده ماته یاو مورته نکدي ولغم د پنځوي نو مورته د دیو په باره کې عذاب دی ثواب دی خبر کې ومنه کنه دیو د خبر نصیب شوی دی چاته چې نه دی نصیب شوی هغه په باره کې بیا باسو او بیا مورته مېدغه خو تاسو جهالت دی د قبر تعریف باندې تاسو نه پويږئ د قبر تعریف دی القبر مدفن الانسان امام راغب اصفهانی رحمه الله تعریف کوي القبر مقر المیت د انسان چې کله مړ شي د مرګ نه پس د جسم یا جسم ذرات ټوکړي ټوکړي دا چې په کم ځای کې پروت دی هغه د لپاره قبر دی دا که حیوان په ګډه کې دی ورله قبر دی دا که په سمندر کې دی ورله قبر دی دا که په ځمکه پروت دی ورله قبر دی دا که په ځمکه کې دننه دی دا ورله چې کم ځای کې پروت دی هغه ورله قبر دی خو عموما مونږ په دې خاورو کې خخونو دی ته قبر وایو او مورتل دویم نمبر ملګریا د دې عذاب او ثواب لپاره په احادیثو کې دوه نمونه راغلي یو ته ویل کېږي عذاب القبر مونږ عذاب قبر عموما پیژنو دویم ته ویل کېږي عذاب المیت واستوي چې قبر ورته نصیب نشو نو عذاب د کم طرف راغی نو که عذاب قبر نه دی عذاب المیت خوشته دی کنه بهرحال د سر زما وګت مجلس وشو بیرته نور خپل پوره ګروپ جدا راوستو او غزه مونږه علاقو کې دغه سکلک شوی او پاخه شوی چې کله د پلار جنازه و د پلار جنازه کې نو شریک شوی پلار تبلیغي و ډېر لوی سړی و سکول استاد و ډېر خلک شاګردان و ډېر نیک سړی و خپل پلار په باره کې ویلا ول زما د پلار ښه سړی و خو کاش چې مشرک نه وي نو زین خو دې غریبانو ته د ما سره راغی 3-4 غنټې زما سره مجلس وشو دا غینه چې پاسو الحمدلله به کریم ویل مسلمان شو لاړو بیا غمونی چې د علاقې او مشر عالم او ته چا ویلو ول پلان کې ورته سره مجلس شوی دی وغه توبه وستره او ته نه یره د نشي کېده دومره زمانه دا غي وشو به چې کله په هغه جمعه باندې راغی په د بزي منځو کو د ولیدا نو بیا ډېر خوشاله و ماته جواب را لګیلو دعای را تکلی و چې واقعي چې دا سره تاسو توبګار کو نو ما ورته چې بس عزت یو سړی کې نه په سنجیدګۍ په بنیاد باندې کله کینی بیا الله ورته هدایت کوي خو چې یو سړی زدي شي سره خبره اورېدو ته تیار نه دی سړی خو به اسلام ممکن نه دی بهر المحترم معنا خبره ډېر لري لاړه دما تمهید تړو هغه تمهید کې معنا خبره ختم شو اصل مسله پاتې شو بیا به وکړو ان شاء الله مهارز دا کوم محترم دور د فتنو دی په دې دور کې څوک هم چې ستا سره سملګری ولا کې نو بیا بغا ولا خبره اصل وکما په دې دور کې د هر طرف نه چې زما او ستا په عقیده باندې نظریه باندې ایمان باندې مذهب باندې حمله شروع دي او هغه حمله په مختلفو طریقو سره کیږي په مختلفو طریقو سره اوس د سوشل میډیا په دور کې دا ډیر تیز شوی ډیر زیات شوی دی ډیر زیات دي کې ستا سره ستا په عقیده باندې ستا په مذهب باندې ستا په نظریه باندې څوک بحث شروع کی تور سره بحث مکوا ورته ملګری زما په خپل دین د خپل مذهب عقیده ته ما ټیم نه دی ورکړی چونکه زه دنیادار یم ما ته ټیم راک مخامخ راشه صبر خپل مولانا صاحب ته وځه مغه سره بری مخامخ او دا ما خبرم په دې باندې شروع کړل نن ما هیڅ موضوع نه چړل ما غیر پر لګیوم تمهید می تړو اصل خبرې تطلب ما ته په دې ورځ کې ډیر رااله څوک د روافض سره لګیا وي صحابه کرام مبارک بیا ما دراله وي د سره مخامخ بحث کې ولغاړي او ما ته چې ابوبکر ایمان ثابت کې بیا بدر سره خبره وکړو نوذ بالله نو تاسو کې راځي د ابوبکر به ایمان د سره بحث کې رضی الله عنه مورتل موبایل نمبر راک بل موبایل نمبر خو نه راکې د ایډي سکرین شاټ دی مونږ باغی کوشش وکړو هم سره نه پراوي ته کی دلته د قادریانو سره باز جوړ شو هغه ملګری ما تقریبا دومره زیات را لبدي سو میاشتو کې نو زه دې ته انتهایی خپم شوم تاسو موضوع دا نه د ولي بحث کې تبر یو چا سره په بحث چې لګیا بشي اخره کې ورته بند شي ځکه هغه ته په درجه خپل دین ته زمره ټیم ورکړل 24 غنټې دنیا لپاره دین لپاره زموږ یو غنټم نه خپل علماء سره د ناس ته زموږ یو غنټم نه دی وجنه څوک سره بحث شروع کی ور سره چوپ شو خاموش بهر ممالک علماء سره رابطه کیږي
تقریبا په دې 2-3 میاشتو کې ګڼې رابطې وشو. یو کس سره متل دلته هندو دی راغی سره زمونږ په دې موضوع باندې بحث شروع دی. نو ما ورته ته ولې بحث کوې ورسره؟ او د دې وابیانو سره روزانه په بنیاد زمونږ کسان بهر نه هم رابطې راځي. نو برای مهرباني چې کله ستاسو سره خبره راشي ورته ووایه زه به د خپل مولوي صاحب ته بوځم د هغه سره به دې مخامخ کړم انشاءالله ستا اشکالات به حل کړي. او دویم نمبر ما 2 خبرې بنیادي وکړئ چې د هر چا کتاب مه ګورئ. په دې فیسبوک چې درته ملا راشي که نه دا ملا راشي خپل علماو نه تصدیق وکول بیا د بیان کله قرآن ترجمه او تفسیر کوي دا یې ما وره ګوره تاله چې یو څوک زهر درکوي دا درته وایي چې دا زهر دي خو دا به درته په ګوړه کې ملاوي شربت کې به ملاوي شادو کې به ملاوي ترکاري کې به ملاوي. ګوره 500 روپو زهرو دپاره د 15,000 خرچه وکړي څیزونه جوړ کړي ښایسته کې به ستا مخې ته کېږدي وي دا وخوري نو ته به هغې دوکه شی وخورې. نو دا تا ته دغسې خو نه وایي چې غلط عقیده درته راخیم. د حدیثو نه انکار طرف ته بوځم د فقه نه د انکار طرف ته بوځم د امام اعظم ابو حنیفه دغه نه د انکار طرف ته بوځم. تا ته وایي نه قرآن درخیم قرآن نه درخی د قرآن نه انکار درخی. احادیث درته وایي درخیم احادیث قسم دی نه درخی د احادیثو نه انکار درته درخی. مسلمان ډوره ویښ شه بیدار شه سترګې کلاو کا بس مه کوه. د هر مولا بیان کې مه کښېنه درس کې مه کښېنه اول معلومات وکړه. د هر مولا کتاب هم مه ګوره اول معلومات وکړه. که قرآن تفسیر یې ولې نه یې لیکلی دا مه ګوره. قادیانیانو تفاسیر په دې وخت کې صرف پرې PDF کې زیات میلاویږي. د روافظو شته دی د نورو شته دی څومره خرافات چې وایي قسم دی سړی ورته حیران شي. نو برای مهرباني د خپل مذهب د خپل دین د خپل عقیدې د خپل نظریې حفاظت وکړئ. د حفاظت طریقه دا ده فیسبوک د هر چا بیانونه ما اورېد هر چا درسونه خصوصا دا 3 کسان مې درته وښودل جاوید احمد غامدي دې وخت کې د قادیانیانو په ځای به قادیاني چې کوم نقصان خورو انګریزانو د کوم میشن دپاره راوستی او د هغه میشن دپاره جاوید احمد غامدي راوستی دی. اوس عقاید یې سرې به تاسو زه بیان کوم انشاءالله. هغه دین نه پیش کوي خپل خواهشات پیش کوي. دویم نمبر انجینیر علي مرزا په نوم باندې کومه فتنه ده انشاءالله زه به کومو جمعو کې به تعقب وکړم هغه عقاید نظریات به پیش کوم. برای مهرباني هغه عوامي سړی دی د دین سره د علم سره د قرآن سره د مدرسې سره څه تعلق نشته دی. برای مهرباني د هغې نه ځان وساته. ډاکټر ذاکر نایک هغه یو ډاکټر سړی دی که د ډاکټرۍ او د طب په موضوع درته څه وایي هغه واوره. او برای مهرباني کړه قرآن سنت د شریعت او د دین په حوالې سره درته څه وایي هغې کې هغه فحش غلطیا نه کوي فحش غلطیا نه کوي. برای مهرباني ځان ورنه وساته. او 4 نمبر یو بلم د ابو حسان اسحاق سواتی په نوم باندې اکثر زمونږ امیان نه پوهي ویل ډېر اصلاحي بیان کې اصلاحي بیان نه کوي. په 1 غنټې اصلاحي بیان کې هغه یو ټک خبره کړي کافر کوي دی پاغي گمراه کوي دی پاغي. دلته یو تفسیر لیکل شوی دی د پښتو تفسیر لا مثال په نوم باندې و بیان لیکل دی. بالکل دغه څه چلیږي چې موږ اختلافي خبرې نه کوو په دې کې په خپل دې تفسیر کې اختلافي خبرې نه کوو. لیکن ته چې لاړ شي د الله په صفاتو په حوالې سره هغه چې کوم عقیده اختیار کړي د الله لپاره جسم ثابتې داره مجسمه عقیده د کافر کېږي په سړی. اوس د روژې نه مخکې دلته د پېښور ورمړو کې مفتی منیر شاکر صاحب په نوم چې کوم ملا دی د هغه یو کلیپ چا راوخېږو نو هغه د خپلې مدرسې تعارف کوو وایي زمونږ دا مدرسه به د فرقواریت نه پاکه وي پاکه دې کې به فرقواریت نه وي. ما وایي د ټولو نه لویه فرقه هم دغه چې دا دی لګیا دی او هغه درته تشدد درښیي درته دلایل هم نه درښیي. سره چې د دلایلو خبرې شروع کړي یا به درته کنځل شروع کړي یا به د جنګ جګړې فساد والا خبرې شروع کړي. ورمړو کې معلوماتو کې اوس پکې لانجې جوړې دي یو بل پسې چا په مدرسه پسې ګاډې ډک ورولېږي چا پسې ورولېږي. نو دا صرف په علاقه کې د انتشار پیدا کولو فزاره ځکه سړی خو ملا دی نه عالم دی نه چې موږ سره خبره وکړي. که اوس ملا یا عالم خو موږ سره به مخامخ چې خبره به وکړي هغه دا قابلیت او طاقت لري نه هغه یا کنځل کوي یا به فساد جوړوي بل څه شی وي نه. نو خبرې چې ما اورېدې مې د ټولو لویه فرقه هم دغه ده. یو سړی چې د جماعت نه کټ کېږي په دې وخت کې لویه فرقه دغه ده تا ته وایي فرقه مرقه نشته. برای مهرباني د خپل دین عقیدې نظریې مذهب د هغې تحفظ وکړئ. الله دې موږ د ټولو فتنو نه محفوظ وساتي.